السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان او د نیوزیلند لوبه څنګه پای ته ورسېده؟ امپایرانو څنګه فیصله وکړه؟ د حضرت الله عزازي په اړه باندې ډیر بد خبر او د راشد خان په اړه باندې ډیر په زړه پورې خبر. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله په ټولو باندې به خبر سئ. بلخوا د حضرت الله عزازي په اړه باندې هم یو تازه بد خبر. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د افغان کرکټ ملي لوبډلې د چپلاسي پیلیست توپخونکي حضرت الله عزازي د څنګ اړخ پر عضلاتو د تمریناتو پر مهال فشار راغلی او درد یې موندلی، چې د ملي لوبډلې د فیزیو او ډاکټر په وینا نوموړی باید په نننۍ لوبه کې ونه لوبیږي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ډاکټر په وینا د عزازي د عضلاتو درد د اندېښنې وړ او جدي نه دی، چې د درملنې وروسته به ډیر ژر د لوبډلې برخه وګرځي. په حضرت الله عزازي باندې په دې وروستیو کې د مینوالو لخوا سختې نیوکې هم سوي دي، ځکه هغه په دې وروستیو لوبو کې هیڅ نه دی ځلیدلی، خو بیا هم په ملي لوبډله کې په پرلهپسې ډول لوبیږي. په ویاړ پسې ویاړ افغان ستوری راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا د شلوريزه نړیوالې سیالۍ په درجه بندۍ کې بیا ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې راشد خان تر دې مخکې هم په لومړي مقام کې و، چې دا د ټولو افغانانو لپاره د ډیر فخر خبره ده. د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن افغانستان د شلوريزه نړیوال جام د سوپر 12 پړاو په لړ کې خپله دویمه لوبه کې له نیوزیلند سره مخ شي، خو هلته د سخت باران له امله دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. که څه هم د کرکټ مینوال او په خپل افغان لوبډله دې لوبې ته ډیره په تمه وه، خو د میلبورن هوا ورسره یاري ونه کړه. لوبه د سخت باران له امله بې پایلې ختمه سوه، چې افغانستان او نیوزیلند ته یوه نمره ورکړل سول. اوس به افغان لوبډله بلې لوبې ته انتظار کوي چې دغه لوبه د جمعې په ورځ د آیرلنډ سره ترسره کیږي او دغه لوبه هم په میلبورن کې ده. خدای دې وکړي چې د جمعې په ورځ هوا صفا وي او د آیرلنډ پر وړاندې لوبه ترسره سي او افغان لوبډله بریا خپله کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک او د خپل ملګرو سره یې هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.